अबू जाफर तबरी ईरानी है, इमाम बुखारी ईरानी है, इमाम मुस्लिम ईरानी है, इमाम अबू दाऊद ईरानी है, इमाम तिर्मिजी ईरानी है, इमाम इब्न माजा ईरानी है, इमाम नसाई ईरानी है। आप कहेंगे ये तो बुखारा का है, ये तिर्मज का है, ये तो सजिस्तान का है, ये तो निशापुर का है। मैं आपसे कहूंगा जिस वक्त ये किताबें लिखी जा रही थी उस वक्त ये सारे शहर ईरान के अंदर थे। खैबर पख्तूनख्वा भी ईरान में था, अफगानिस्तान भी ईरान के साथ, बुखारा भी फारस ईरान के साथ, ताजिकिस्तान भी ईरान और फारस के साथ, इराक भी ईरान और फारस के साथ। उस वक्त इस मुल्क का नाम था फारस। बचनी मुनमनु چې ایرانیانو خبرې بچرته मुनमनु چې هغه به موږ ته دا وایي چې دا چې بخاري کې راغلي د پیغمبر نه د بخاري هر خبره موږ د پیغمبر قطعا نه منو. موږ د ایرانیانو کتابونو خبرې منعا قطعا د پیغمبر نه منو. دا بروزین او دا خکولین دوی یو شبهه اچي او دجل کوي تلبیس کوي په مسلمانانو باندې چې دا د حدیثونو کتابونو والا دا ایرانیان دي او دا مجوسین دي. دا خبره د قران نه ثابته ده چې دا ائمه الحدیث کې دي د دوی صفات راغلي دي په قران کې صفات راغلي دي. واخرین منهم معنا دا چې نور خلک به هغه ته نبی صلی الله علیه وسلم کتاب کوي او سنت ورته کوي. دا خلک څوک دي؟ نو دا جواب دا خلک عجم دي. عجمو کې اول مصداق دي او اخرین منهم دا څوک دي؟ دا اهل فارسین دي، فارس والا دي. ځکه چې په عجمو کې اول اسلام چې راوړو دا فارسیان راغلي دي. په عجمو کې اوله امپراتوري د مسلمانانو حکومت چې راغلي ده دا فارسیانو باندې راغلي دي. خلافت راشده کې څه فارس فتح شو، بیا د امویانو په زمانه کې بعضی حصہ فتح شوله او بعضی حصہ د عباسیانو په خلافت کې فتح شوله. او په دې فارسیانو کې اول نمبر کې د آیت مصداق چې راځي او اخرین منهم دا محدثین راځي، دا کوم د حدیثو کتابونه چې لیکلي دي. د عمر بن عبد العزيز په زمانه کې د حدیثو د تدوین آغاز وشو، رسمي بڼه باندې آغاز وشو. دا د خو ماورا النهر ملکونه اجدام د فارس برخه وا. په دې کې چې کوم مسلمانان دي او د مسلمانانو د قرآن او سنت نبی صلی الله علیه وسلم خي، نبی صلی الله علیه وسلم نشر څنګه ورته خي. دلته امام بخاری دی، بخاری د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث اگر نقل کړل، نبی صلی الله علیه وسلم ډایرکټ خلق خود اگر نقل کړل، صحیح بخاری ولیکل هغه به خي. ترمذی کې دغه دی، افغانستان سجستان دی کې ابو داود دی. دا کتب سته دی او کدا تسعه دی. دا په دې آیت کې شته او اخرین منهم لما يلحقوا بهم. نور خلق چې نبی صلی الله علیه وسلم په باغی کې را لګل کېږي او هغه د قرآن او سنت خي. دا نور خلق څوک دي؟ دا عجمان دي. کنه عجمان کې به څوک دي؟ فارسین دي. فارسینو کې د قرآن او سنت خودونو سمانه ده، محدثین به کې پیدا کیږي هغه به خي. ممکن حدیث زما کلم دا چیلنج دی چې دې آیت معنا دی وکي او اخرین منهم د دې مصداق دی وکي دا څوک دي؟ او يتلو عليهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمه. اخرین کې دا يتلو عليهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمه دې کیفیت شری. بالکل محدثین دا پر قرآن کې شته او څوک محدثین نه مني او کنځلي ورته کوي او دا بالکل قرآن نه مني، څوک قرآن نه مني دا کافر دی. بعد دا خبر کوي دا ایرانیانو دا کتابونه لیکلي دي. هغه جاهلانو ایران چې کوم دی دا کومه اوسنۍ جغرافیه ده دا په 1940 کې جوړ شوی. شاه پهلوي جوړ کړی دی. شاه پهلوي دا وخت په فارس باندې یادېده. دا علاقې یوازې ایران نه، دا ایران او دارنګې قزاقستان، تاجکستان دا ټول فارس باندې یادېدل. وروستو شاه پهلوي چې کوم دی ملل متحده ته خط ولېږه چې موږ ته به نور خطاب په ایرانیانو سره کوو. ایران نو میږي خو نو څنګه دا ایرانیان شوي؟ ایران اوس شوی دی او دا محدثین مخکې ډېر شوي دي. کته چې نصابور چې دا په دې اوسنۍ ایران کې موجود دی دا د مسلم امام مسلم ته شوی دی. امام مسلم چې کله نصابور کې تیر شوی هغه وخت کې دا شیګان دا خلک نو ایران ته شیطوب چې کوم ته کتابونه شیګان لیکلي دي. ایران ته شیطوب چې دی دا د شاه اسماعیل صفوي په وخت کې راغلی. شاه اسماعیل صفوي چې کوم دی 1500 میلادي کال کې تیر شوی دی. امام مسلم ډېر مخکې تیر شوی دی. امام مسلم چې کله وو ایران دی نه شیطوب نو د شیګان حکومتونه بلکې د سنیانو حکومتونه او د عباسیانو اسلامي خلافت صحیح اسلامي خلافت او دارنګې د ایران دا دولت دا نو دا تاسو څومره دروغ دي، څومره چت دروغ دي چې دا محدثین چې دا ایرانیان دي. اول دا خبره غلطه ده، دا ایران د هغه زمانه کې نو. بیا دویم دا خبره غلطه ده، ایران کې صرف امام مسلم کې شوی دی. امام مسلم د ایران کې تیر شوی نه، نصابور کې تیر شوی دی. نصابور هغه وخت کې د مسلمانانو مرکز د سنیانو شیګان میګان پکې نو. او دا رنګ امام بخاری چې کوم دی دا ایرانی دی، دا خو د بخارا دی. که فارسی ورته یو ځکه دا فارس امپراتوري لاندې د بخارا تیر شوی دی، لیکن ایرانی خو نه دی کنه. او فارس کې اسلام راغلی دی او اخرین منهم فارس چې کوم د ساسانیانو نبی آزاد شو، د ساسانیانو امپراتوري کې و بیا په اسلام امپراتوري راغله. اسلام امپراتوري کې د محدثین تیر شوی دي او د حدیثونو خدمت کړي دي. د آیت مصداق چې کوم دي هغه ګرځېدل دي. او کله دا مجوسین دي، آیا د مجوسین په څه معنی باندې وایي؟ مجوسین په دې معنی باندې وایي چې د فارس کې مخکې مجوسیت تیر شوی دی. نو فارس کې مجوسیت تیر شوی دغه مجوسیت خو بیا اسلامي امپراتوري کې ختم شګل، مجوسیت به ختم شو، اسلامي دین چې کوم دی هغه راځي شو، مجوسیت باندې پابندي ولګېدله. په دې وجه کوته چې دا مجوسین دا خبره تاسو دروغ ده، ځکه مجوسیت ختم
شوی او که په دې وجه ورته وایي چې پلرونه مجوسي نو بیا سلمان فارسي ته مجوسي وایي کنه سلمان فارسي په خپل مجوسیت کې پاتې شوی دی او پلار مجوسي وو نو دا اسې په ګډ وډو باندې مثال دی په کولینو دی پرويزینو دا د مستشرقینو یو فتنه ده او راپارولې ده او شاته ماغه ولاړ دي علماء سره نشي ټول امین خلک دي د دې په دې شوه باندې وګولېږي محدثین زمونږه د دین دیمه برخه چې دا هغه احادیث دي او دا احادیث خدمت چې کوم دي فارسیانو کړی دی دا پرويزین او دا فکولین دوی یو شبهه اچي او دجل کوي تلبیس کوي په مسلمانانو باندې چې دا د حدیثونو کتابونو والا دا ایرانیان دي او دا مجوسین دي دا خبره زګه کوي چې دوی چې دي دا بالکل اجهل خلق الله على وجه الارض زموږ په سر باندې جاهل خلق چې دي هغه دوی دي نه په قران پويږي احادیث باندې پويږي الناس وعداء لما جاهلوا خبره دا خبره د قران نه ثابته ده چې دا ائمه الحديث چې دي د دوی صفات راغلي ده په قران کې صفات راغلي ده الله عز وجل فرمایي هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم الله هغه ذات چې را لګلې ده په امینو کې رسول د دوی د جنس نه امین دي عربانو ته وي د عربانو سره کتاب نو صرف را لګلې ده یتلو علیهم آیات دا نبی چې ده دا بر لګيږي په دې امینو باندې بعد الله عز وجل کتاب لولي ويزكيهم په دې کتاب باندې باندې تزکیه کوي د شرک د بدعات د خرافات او رسوماتونه ويعلمهم الكتاب والحکمه او د کتاب تعلیم باور کوي دا کتاب چې قرآن دا باور تخي دی عربانو ته والحکمه او سنت باور تخي احادیث باور تخي وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين یقینا دوی د دې رسول دراتک نمخ د قرآن او سنت د تعلیم او تعلم نمخ کې وخکاره گمراهي کوي دا د عربانو خبره شوله آیا دا نبی د عربانو لپاره دی ان رسول الله الیکم جميعا هو اي خلق زتا ټول د لپاره ما عربي عجمي دلته الله عز وجل د عربانو خبره او د عربانو کې با نبی راضي او دا تعلیم الكتاب والسنه باور کوي عجمان کوم ځای دي رس آیت کوي واخرین منهم اخرین چې دا مجرور دی معطوف دی في الاميين باندې الله عز وجل امینو کې پیغمبر علی ګره دی واخرین وفي الاخرین او په نور خلقو کې مرالي ګره دی لما يلحقوا بهم كغيلا دي خلق سره یو ځای شوی نه دي څه مطلب صد نبی صلی الله علیه وسلم د زمانی خلق دي چې هغه کې نبی صلی الله علیه وسلم د هغه د جنس راغله د عرب دي هغه عربان دي او نور خلق دي هغه کې الله عز وجل دا نبی را لګره دي هغه د پاره را لګره دي چې هغه عجمان دي بیا جمان سره هم دا کار کوي یتلو علیهم آیاته قرآن بکللی ويزکیهم تزکیه ورلکي ويعلمهم الكتاب والحکمه قرآن او سنت ورتخي نو دلته خبره دا ده چې عربانو کې مشکل نشه نبی صلی الله علیه وسلم په ګراغه او هغه ته قرآن او سنت ورته وخودو دا عجمان چې الله عز وجل یاد کړی دي دا څوک دي او دوی ته د قرآن او سنت د خودلو او تزکیه النفس دې صفاتونو څه کیفیت زګه دا وخت کې نبی نشته واخرین منهم معنا دا چې نور خلق به هغه ته نبی صلی الله علیه وسلم کتاب کوي او سنت ورته کوي دا خلق څوک دي نو دا جواب دا خلق عجم دي عجمو کې اول مصداق دي او اخرین منهم دا څوک دي دا اهل فارسین دي فارس والا دي ځکه چې په عجمو کې اول اسلام چې راوړو دا فارسین راوړل دي په عجمو کې اول امپراتوري او د مسلمانانو حکومت چې راغلی دا فارسیانو باندې راغلی دی او بکر صدیق رضی الله عنه رستو عراق د فارس سره د سره جنگ عراق فتح ک او دارنګي ابلای فتح کړل عمر سے به رسو راغه قادسیه جنگ شو نهاون او دارنګي مدائن دای فتح ک عثمان سے په زمانہ کې دا اصفهان دا علاقه فتح شولې رسو په زمانہ کې ماورا او نهر د ملکونه دا فتح شلو په خلافت راشده کې څه فارس فتح شو چې هغه عبارت د عمر او ابوبکر عثمان علي او بکر عمر عثمان علي د دوی د خلافت نه او بعضي بیا د امویانو په زمانه کې بعضي حصہ فتح شولا او بعضي حصہ د عباسیانو په خلافت کې فتح شولا په فارس باندې راشده او دارنګي د امویانو او د عباسیو خلافت راغله د حکومت راغله ده عباسیو کې بیا عمر بن عبد العزيز په زمانه کې فارس باندې حکومت او په دې دور خلافت کې عمر بن عبد العزيز راولګي جزیه ختم کړله نو ډېر شي مسلمانان په اسلام کې داخل شول دا او اخرین منهم د ایت دا معلومیږي اول سر کې دا فارسیان ته معلومیږي دا فارسیان په اسلام کې داخل شول
او په دې فارسیانو کې اول نمبر کې د آیت مصداق چې راځي او اخرین منهم دا محدثین راځي دا کوم د حدیثو کتابونه چې لیکلي دي د عمر بن عبد العزيز په زمانه کې د حدیثو د تدوین آغاز وشو رسمي بڼه باندې آغاز وشو دا غي نه مخکې لګ لګ لیکل د خلکو سره موجود رسمي طریقه باندې آغاز وشو رسو بیا تدوین ترتیب په طریقه باندې وشو فقهي ابواب باندې لکه موطا ولیکل شو رسو بیا نور تدوین وشو لکه کتب سته او دا نور کتابونه دا تدوین وشو نور دین زکه دا محدثین مراد دي واخرین منهم لما يلحقوا بهم آیا الله عز وجل دې کې د فارسیانو مدح کړی دا د دوی به اسلام ته راځي او فارسیانو کې دا مدح اول نمبر محدثینو ته شامل ده ولی ځکه هغه سوال پیدا کیږي چې د آیت کې دا راغلي دي چې نور کسانو کې الله عز وجل نبی علی ګلنه یتلو علیهم آیاته ويزکیهم ويعلمهم الكتاب والحکمه قرآن او سنت ورته کوي نو فارسی کله فتح ش نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو کنه نو څنګه یتلو علیهم آیاته ويزکیهم ويعلمهم الكتاب والحکمه قرآن او سنت ورته کوي وفات شوی دی نه د قرآن او سنت خودلو معنا دا د دې کې به علماي د قرآن تدوین د عثمان سے په زمانه کې شوی دی ويعلمهم الكتاب دا د عثمان سے په زمانه کې دا کار شوی دی والحکمه د فارسیانو په وخت کې فارس کله فتح شو مسلمانان ته پیدا شول دغه مسلمانان ته ويعلمهم الكتاب والحکمه د دې څه معنا ده نبی صلی الله علیه وسلم نشته کنه دلته نبی صلی الله علیه وسلم ورته کتاب او سنت خي د دې معنا دا علماء ورته خي قرآن ورته خي علماء او سنت ورته خي علماء نو دغه سنت ورته خي علماء دین څوک مراد دي دین دغه محدثین مراد عراق کې احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مراد دي او دا نور محدثین او چت دالته دي دا نشابور چې ورته وي په دې کې مسلم مراد دی دا دی خو ماورا النهر ملکونه اجدام د فارس برخه وا په دې کې چې کوم مسلمانان دي او دې مسلمانان د قرآن او سنت نبی صلی الله علیه وسلم خي نبی صلی الله علیه وسلم نشر څنګه ورته خي دالته امام بخاری دی بخاری د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث اگر نقل کړل نبی صلی الله علیه وسلم ډایرکټ خلق ته خودل اگر نقل کړل صحیح بخاری ولیکل هغه به خي ترمذی کې دغه دی افغانستان سجستان دی کې ابو داود دی دا کتب سته دی او کدا په سعودي دا په دې آیت کې شته او اخرین منهم لما يلحقوا بهم نور خلق چې نبی صلی الله علیه وسلم په هغه کې را لګل کېږي او هغه ته قرآن او سنت خي دا نور خلق څوک دي دا عجمان دي کنه عجمان کې به څوک دي فارسین دي فارسینو کې د قرآن او سنت خودل سمانه ده محدثین به کې پیدا کېږي هغه به خي منکرین حدیث دا منکرین د قرآن نم دي د دې آیت نه منکر دي منکرین حدیث زما کلم دا چیلنج دی چې د آیت معنا دی وکي او اخرین منهم د دې مصداق دی وکي دا څوک دي او یتلو علیهم آیاته ويزکیهم ويعلمهم الكتاب والحکمه اخرین کې دا یتلو علیهم آیاته ويزکیهم ويعلمهم الكتاب والحکمه د دې کیفیت شریع ولذي بعث في الاميين رسولا منهم د دې یتلو علیهم آیاته ويزکیهم د دې هغه کیفیت معلومه دی نبی صلی الله علیه وسلم دا کار خپل غوډاری ورس اجمانو کې د یتلو سمانه ده د اقتدار غری نبی علیه السلام یتلو علیهم آیاته دا نبی صلی الله علیه وسلم د فارسیانو د قرآن او سنت خي نبی صلی الله علیه وسلم فارسیانو زمانه کې نو دې سمانه ده زم دغه معنا د محدثین به پیدا کیږي رسول الله احادیث به راجمع کوي هغه به تحقیق کوي د اچانه به ناخلي سندن به نقلي هغه به خلکو د خي بالکل محدثین دا په قرآن کې شته او څوک محدثین نه مني او کنځلې ورته کوي نو دا بالکل قرآن نه مني او څوک قرآن نه مني دا کافر دی پاره دا خبره دوی دا خبره کوي دا ایرانیانو دا کتابونه لیکلي دي هغه جاهلانو ایران چې کوم دی دا کومه اوسنۍ جغرافیه ده دا په 1940 کې جوړ شوی شاه پهلوي جوړ کړی دی شاه پهلوي دا وخت پورې دا فارس باندې یادېدو دا علاقې یوازې ایران نه دا عراق ایران او دارنګي ازبکستان تاجکستان دا ټول فارس باندې یادېدل ورستو شاه پهلوي چې کوم دی ملل متحده ته خط ولېږي چې موږ ته بنور خطاب ایرانیانو سره کوي ایران نو میږي خدو نو څنګه دا ایرانیان شو ایران اوس ور شوی دی او دا محدثین مخې تیر شوی دي کته چې نصابور چې دا په اوسنی ایران کې موجود دی دا مسلم امام مسلم تیر شوی دی امام مسلم چې کله نصابور کې تیر شوی هغه وخت کې دا شیګان دا خلک نو ایران ته شیطوب چې کوم دی دا کتابونه شیګان لیکلي دي ایران ته شیطوب چې دی دا د شاه اسماعیل صفوي په وخت کې راغلی شاه اسماعیل صفوي چې کوم دی 1500 میلادي کال کې تیر شوی دی یو زر کال مخکې تیر شوی دی 1500 مطلب 500 کال مخکې تیر شوی دی امام مسلم ډېر مخکې تیر شوی دی امام مسلم چې کله وو ایران دی نو نه شیطوب نو د شیګان حکومتونه بلکې د سنیانو حکومتونه او د عباسیانو اسلامي خلافت صحیح اسلامي خلافت او دارنګي د ایران دا دولت دا نو دا تاسو څومره دروغ دي څومره چې دروغ دي چې دا محدثین چې دا ایرانیان دي اوله دا خبره غلطه ده دا ایران د باغ زمانه کې نو به دویم دا خبره غلطه ده ایران کې صرف امام مسلم ته شوی دی امام مسلم د ایران کې تیر شوی دی نصابور کې تیر شوی دی نصابور هغه وخت کې
مسلمانانو مرکز ولسنیانو شیګان میګان پکې نو او دا رنګ امام بخاری چې کوم دا ایرانی دی دا خو د بخارا دی فارسی ورته یو ځکه د فارس امپراتورۍ لاندې د بخارا تیر شوی دی لیکن ایرانی خو نه دی کنه او فارس کې اسلام راغلی دی واخرین منهم فارس چې کوم د ساسانیانو نه آزاد شو د ساسانیانو امپراتوري کې وا بیا په اسلام امپراتوري راغله اسلام امپراتوري کې د محدثین تیر شوی دي او د حدیثونو خدمت کړي دي د آیت مصداق چې کوم دي هغه ګرځېدلې دي او کله وي دا مجوسین دي آیا د مجوسین په سمانه باندې وایي مجوسین په دې باندې وایي چې د فارس کې مخکې مجوسیت تیر شوی دی نو فارس کې مجوسیت تیر شوی دغه مجوسیت خو بیا اسلامي امپراتوري کې ختم شو مجوسیت به ختم شو اسلامي دین چې کوم دی هغه راځي شو مجوسیت باندې پابندي ولګېدله په دې وجه کوته چې دا مجوسین دا خبره تاسو دروغ ده ځکه مجوسیت ختم شوی او که په دې وجه ورته چې پلارونه مجوسین به سلمان فارسی ته مجوسی وي کنه سلمان فارسی په خپل مجوسیت کې پاتې شوی دی او پلار مجوسی وو چې پلارونه مجوسین دي خو الله عز وجل بچونه اوچته پایا باندې د دین خدمت اخیستل لري دا د پلارونو په مجوسیت باندې نه راګیریږي او بلدار امام مسلم چې کوم په خپل مسلم کې دا حدیث راوړل چې خالف المجوس مجوسیانو مخالفت وکړي خلکو ولی امام مسلم کې مجوسی او مجوسیت به علاوه ورکوله امام بخاری رحمۃ اللہ باب تړل باب انیه المجوس والمیته ما بیان دي کې مجوسیانو لوخي څنګه دی میته دا حدیث راوړل د لوخ نه ځان ساتي دا په کومه معنا باندې شیګان دي شیګان ودین رسو پیدا شوی دي د خو ډېر مخکې په دویم دریم قرن کې ډیر شوی دي او شیګان چې کوم دا په لسم قرن کې پیدا شوی دي سما په سما نه ورته شیګان وي مجوسیانو ته په سما نه باندې مجوسیانو ختم شوی کنه پلورنه مجوسیانو استاد پلورنه کې شي اندواني استاد پلورنه سکانی استاد پلورنه کې بل سره هم حل کې شوی نو دا اسه په ګډ وډو باندې سر دی په کولینو دی پرويزینو دا مستشرقینو یو فتنه ده او را پارول ده او شاته ماغه ولال دی علماء سره نشه ټول امین خلق دي د دې په شوه باندې وګورئ محدثین زمونږه د دین دیمه برخه چې دا احادیث دي او دا احادیث خدمت چې کوم دي فارسیانو کړی دي او که تعالی کار درځي الله عز وجل فرمایي ورسره ایت